السلام علیکم مورې. خیر علي بچې کېنه. څنګه یې مورې ښې؟ خیر دی. مورې تاسو وې؟ بچې ما راته دا وي چې دا زندګي داسې تېرېږي که نه او پلار دې مړ شوي دي نو په دې مال دولت او په دې هر څه باندې نه خیال کوه او تعلیم معلوم خیال ورته کوه چې خدای دې کامیاب کړي ښه. مورې ښه ستا دوا پکار ده تا ته به هېڅکله شکایت نه کېږي صحیح ده مورې ښه. ټیک ده بچې. مورې زه ورځم زما څه کار دی زه بیا راځم. د بدعملو نه ځان ساته ښه. نه مورې غم مه کوه داسې به نه کېږي انشاءالله ښه. زه ټیک شه ده بچې. زه مورې الله دې مل شه. زه لاړم مورې زما څه کار دی. بچې دعاګانې به راته کوم چې الله دې کامیاب کړي. یا هغه یار اوسه پورې رانغې رومانه دا څنګه ته دې په انتظار ایستلي کړو یار را به جمعه اوس به راشي یعنې ډېر ټایم یې تېر کړو یار ناوخته دی راځي السلام علیکم. خیر مړه یار جوړ تکړه دا څه ټایم دا ټایم ستا راتلو دی یار مړه خو بس چې دی نو بس بخیر څنګه یې لګېده شابه وځه ځان سره پرېږدو مړه بس راغی کېنه غریب سړی د خپلې صحت کې وپېژني بیا یې دلته راځي. کېنه خان کېنه څنګه یار څنګه چې دی یار لوبه هم تیاره کړې ده تیاره ده خو تا ته د ناوخته کړې خیر و مړه بس خیر به دی یو سړی یو بس تا په دې باندې حمله کوي یا څه کوي سر ولروان بس سبق یې ولګوئ پیک ولګوئ سره مړه څه کوئ واجه وته یار ټول پیک برابر کوي نور طبیعت ته ښه دی شکر دی تاسو ځان برابر بس موږ خټي کیو ته په ځان ته ولګه ولګوئ سګرټ ولګوئ نور سوای تا نه وورو نو زه ښه یارم ډېر تیز دی یار ها نور کارم ښه دی شکر دی داسې کار دی چې زما څه کار دی نو به بیا تاسو سره میلاو شم سهار وختي را د کور ووتم بیا کور ته نه وتې تاسو ځان برابر کې بیا لاړ شئ خوښ هم ده صحیح ده خو چې ورته طبیعت کېږي چې نه ویم ښځه لکه زه لاړم بیا لاړ شئ سلام علیکم وای بچې چې کوم خواته دی دا څه ټایم دی که زه هم یوازې یم چې چېرته به ګرځي الله دې ښه ساتي نو السلام علیکم مور وعلیکم السلام څنګه یې مور د بچې چېرته تللی وې دا څه ټایم دی که چېرته تللی وه خو دوستانو سره به ګرځم که نه یا خو ستا دماغ خراب شوي کلیوالې شوي بل کار یې شته او که نشته چېرته تللی وې چېرته تللی وې بچې دوا ده په سړو خوږېږي که نه زړه دې خوږېږي مورې ځان ته دوا وکړه چې خدای ستا نه بېغمه کړي یا خو ستا نه تنګ وي هر ټایم نصیحتونه بل څه کار دې شته او که نه چې تا نه به کله خلاصېږو چې زر مرداره شي کار دې نشته زمانه خپل کار کوه وکنه پیک ہوا بس یار ونی بس وہ مړه اسو خیل نور طبیعت ته ښه دی ته ښې خسور کې چې خیل دارې ښه سات کې کړی یاره بس پاتې دنیا ده څه وکړو دومره زندګي د عیش عشرت پکار دی دا سړی خبره ده ټیک ته په دې یو پیک ولګو خان واچو
अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। बखैर काका, खैर दे। अस्सलाम वालेकुम काका څنګه vera پیښه وکړه؟ خیر وو؟ یاره بچي زه خو ستا د پلار دوست یم او ورور هم یم، تاسو ته پته ده دي. واو. خو ستا پلار خو په دې محله کې ډېر ښایسته ده، یې عزت وخت تېر کړی دی. خو چې زه هغه ته وګورم او تاسو ته وګورم، تاسو د هغه په هغه نقش قدم باندې نه یې روان. د دې مور پلار او د دې مور خاص ته ور بس کاکا بس، چې بله خبره ونه کړې. ته زما د پلار دوست یې، زما نه او نه زما څه پلار یې. د ځان نه دې راته جنت ټیکهدار جوړ کړی. دا نصیحت بل ځای کې وکړه، خپلو بچو ته وکړه. ما د ګرګا نصیحتونه مه وهه. خفه وخت په تېري. بس کاکا وځه، نصیحتونه یو تا نه تنګ، یو کور کې د مور نه تنګ. نصیحت دی نصیحت دی، ده ته خیال دی. بل څه کار خپل کار کوه. لیوني شوي دا خلک. خان پېټ ته واچو څومره رانه خراب کړو مړه. مړه بنسټ ته دلته ودې چا را پرېښودو یار؟ هغه نوکر څه شو؟ داسې سړی وجه کې مه پرېږدئ. دا بیا به نه راځي خان بس پی نه شو. زه لاړم، زما څه کار دی، بیا راځم. تاسو ځان برابر کړئ. سلام علیکم خان. واه یار علي، وعلیکم سلام. څنګه یار خان ولې داسې بې سوره یې؟ مړه یاره، یو خو کور کې د مور نصیحتونه، بل خوا پکې د پلار دا دوست پیدا شوی، دا نصیحت مړه لرې کا موږ خلک د مزو زندګي تېرو ډک پیک یاره پیک ولګوه خان مړه موږ هم بې سوره موږ تاراړي موږ برابر کړه. پیک ولګوه یار. هلکه کو پیسې ویسې پکار یې اشنا. نه 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 پیسې خو ډېرې دي پکار یې خوالې. ښه مزې دي یاره مړه. ډېر بس زبردست راوړی یار. دا مې سپېشل راغوښتې استاد لپاره خان ما وې چې بس سور دله بجو کړي. ډېر دی یار، سړي دی مازغه بل. بالکل بالکل بس اوریجنل شی دی. ولګوه لکه پیک ولګوه. دا والا رومان خان ستا کار دی. تاسو ګیر دی او زه لږ کور ته ورځم. تا خوښه هم ده؟ ها بالکل هم خوښه را. تاسو ګیر دی ځان برابر کړئ. بیا راوځې؟ او زه بیا راځم یار. ما څه کار پیدا شو، زه هغې پسې ورځم، چې کور ته ورځم راځم. ښه ده صحیح ده ورشه. مورې داسې اوبه د باندې نن څښمه چې ټول عمر به بس په ارام یې. ها داسې اوبه د باندې څښمه نن در باندې مورې داسې اوبه وڅښمه چې ځان در نه بېغمه کړم چې ته به کله مردارې دی. اوس به دې پته ولګي څه دغه درله درکړمه. باندې مور داسې زبردستي اوبه وڅښمه ځان به درنه خلاص. پاسوال وڅښه، وڅښه ډېرې ښه اوبه مې درله راوړې. سمله چې په ارام اوس د ټول عمر دپاره وده شي. اوس په ټیک شي، اوس په ریله په ارام شي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مالا څنګه چل یا خیر دې ته یاره دا سړی خو راشي او بس وکینه زه راځم او بس لاړ شي ما وی ته سره یو کار نه کوم بس جوړ کا پیک او جوړ کا پیک تم شو چې والله بس تخته کوي نه بس راځه د څه شی به پیس کو چې پېژانې کو د پزان شي ها بس بیخي هغه خاني دي خنشه ته ختم شي صحیح خبره بس چې راشي شور مکوا ماشین ولا ساتلی دی بس وګورول بس بیغه مشه ښه بس غږ مکوا څه راشي او یاران دي فخیر خان فخیر څنګه یار جوړ برابر کینا کینا خان کینا کینا څنګه چل دی خیر دې خان وایا کنه طبیعت هم خو شو کار دې ته خی نور خیر شکر. څنګه نن خدا زه چې خالی دی بس تعالی مې یو شی ساتلی خان خو تکینو بس دل وروړم ها نه یارا ډیر سپیشل شی مې تا ساتلی بیدار یاران کینا دي کینا تاسو په شانی سړیا زم د څه خبره اته څنګه یې لګا شکر بالکل زر کا مالک خان ته دا صرف اوس کو بیا ورته پته ولګي ها دا دې خدا رنگ دې بدل دا بدل بل دا انګریزي شراب دي ها تاسو ولګوي کنه نو دا سیو چې بستر کو ته نه، نه، سری نه. سری روټي ها لکه دا اوس په شان خوان کوي یار کنه دا هم تاریخ سپیشل دا ګلاس ساتلی و دا سو یا تا وخت یې بس دې ګرځي لیوانې لیوانې سپیرنې به ګرځي هغه چې مزي کو